الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. خوږو او قدرمنو حاضرینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیر درس کې موږ او تاسې د مالک یوم الدین په ارتباط باندې وغږېدلو. نن به موږ او تاسې ایاک نعبد و ایاک نستعین دغه موضوع باندې غږیږو چې الله جل جلاله انسانانو ته دغه مشترک آیت را لیږلی ده په مابین د الله جل جلاله او د مسلمانو بندگانو ترمنځ. اوس دا خبره چې ایاک نعبد و ایاک نستعین دا په دوو موضوعاتو باندې مشتمله ده. یوه خبره دا ده چې په دې کې بنده خدای جل جلاله ته په توحید باندې قائلیږي او اظهار د عبودیت او د بندگی خپلې کوي. نو دې کې بنده الله جل جلاله ته دا وایي ایاک نعبدو خاص تا لره موږ عبادت کوو، یعنی ای خدای جل جلاله له تا ما سوه د بل چا عبادت مونږ نه کوو. دومه خبره یې دا ده و ایاک نستعین او ای خدای جل جلاله خاص له تا چې موږ کومک او معاونت غواړو. نو په اوله خبره کې چې ایاک نعبدو ده په دې خبره کې بنده دا ظاهره کړه چې ای خدای جل جلاله د عبادت لایق او وړ چې هغه ته یې. او په دومه خبره کې یې دا ظاهره کړه چې ای خدای جل جلاله کومک چې غوښتل کېږي هغه له تا غوښتل کېږي، یا خدای پاکه له بل چا چې کومک نه غوښتل کېږي. اوس دا خبره چې بنده دنیا ته د څه لپاره رالیږل سوی ده، الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما نه دي پیدا کړي پیریانان او انسانان مګر د دې لپاره مې پیدا کړي دي چې دوی د ما عبادت وکړي. نو ګوره د انسان له پیدایشته چې هدف او موخه قرآن کریم په دې آیت شریف کې بیان کړه وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما نه دي پیدا کړي پیریانان او انسانان مګر د دې لپاره چې دوی د ما عبادت وکړي. نو د خدای جل جلاله عبادت دا په بنده باندې لازم سو. سورت هود کې الله جل جلاله فرمایي فاعبده وتوکل علیه، ای انسانه ته د خدای جل جلاله عبادت وکه او ته د خپلو ټولو امورو او د خپلو ټولو چارو تفویض او سپارنه خدای جل جلاله ته وکه. یعنی الله جل جلاله ته خپلې ټولې چارې د ژوند او د دنیا او د آخرت دا ټولې الله جل جلاله ته وسپاره. خدای جل جلاله د خپلو چارو وکیل جوړ که ای انسان. بل ځای کې هم سورت ملک کې تبارک الذی شریفه کې الله جل جلاله فرمایي قل هو الرحمن آمنا به وعلیه توکلنا، ورته ووایه ای محمد صلی الله علیه وسلم قل هو الرحمن آمنا به وعلیه توکلنا، ورته ووایه چې هغه چې د رحمان مهربان ذات ده موږ ایمان ور باندې راوړی او په ده باندې موږ توکل کړی ده، یعنی د خپلو چارو سپارنه مو دو ته کړې ده. نو ګوره توکل دا د عبادت معنا ده. دریم ځای کې سورت مزمل کې الله جل جلاله فرمایي رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، الله جل جلاله د ختیځ او د لویدیځ پالونکی ده، نسته هیڅ لایق د عبادت ما سوی دو، فاتخذه وکیلا نو دی خپل وکیل او متصرف د چارو جوړ که. نو ګوره انسان د عبودیت یا د عبدیت او د بندگی په مرحله کې خپلې ټولې چارې الله جل جلاله ته سپاري او خدای پاک ته دا وایي چې یا الهي پروردګاره ما د ژوند ټولې چارې او ما د مرګ ټولې چارې او ما د بعث بعد الموت ټولې چارې او له هغه نه بعد د حساب و د کتاب ټولې چارې او له هغه نه وروسته خپل ابدي ژوند تا ته سپارلی. یا الله ته مې ژوند را جوړ کې په دنیا او په آخرت کې. اوس دا خبره
چې عبادت څه ته ویل کیږي، د عبادت شرطونه چې شی دي. خو ګوره ایاک نعبدو، موږ په نعبدو کې غږیږو او دا وایو چې یا خدای پاکه تا ته موږ عبادت کوو. اوس یو به موږ د عبادت معنا پیژنو، بل به موږ د عبادت شرطونه پیژنو، بل به موږ د عبادت ارکان پیژنو، او بل به موږ د عبادت انواع پیژنو چې عبادت په څو ډوله باندې ده. اوس دا خبره چې عبادت څه معنا لري. معنا د عبادت مفسرینو په دې ډول باندې کړې ده: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عبادت چې دا یو جامع نوم ده، یو غټ نوم ده د هر هغه شي دپاره چې الله جل جلاله له هغه شي سره مینه لري او خدای جل جلاله په هغه څه باندې راضي کیږي. هغه که اقوال وي، یعنی خبرې وي، لکه د موږ او د تاسې دغه نیکې خبرې، د تفسیر خبرې، د احادیثو خبرې، د فقه شریفې خبرې، او د اعتقادیاتو خبرې سوې، یا مثلا د موږ او د تاسې هغه ذکرونه سو، تسبیحات سو، سبحان الله ویل سو، الحمدلله ویل سو، لا اله الا الله ویل سو، محمد رسول الله ویل سو، او داسې نور الفاظو لکه مثلا د بخاري شریفي اخرنی حدیث ده: کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان للرحمن فهو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. وایي دوه کلمې دي چې په ژبه باندې ډېرې اسانه تلفظ کیږي او د میزان په تله کې ډېرې سختې درنې دي او خدای جل جلاله ته ډېرې حبیبي او محبوبي دي. هغه دوه کلمې چې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، دغه دوه کلمې دي. یو انسان چې ذکر کوي د خدای جل جلاله او دی وایي چې سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، یا وایي سبحان الله العظیم سبحان الله العظیم سبحان الله العظیم، دا کلمې چې دي په ژبه ډېرې اسانه دي او د میزان په تله کې چې دي ډېرې سختې درنې دي، خدای جل جلاله ته ډېرې محبوبې دي او الله جل جلاله پې خوشحاله کیږي. او یا د موږ هغه عملونه چې دي دا هم د عبادت په عبادت کې شمیرل کیږي چې هغه ظاهري عملونه دي، لکه یو جومات سړی جوړ کړي، یوه مدرسه سړی جوړه کړي، د خدای په دین کې یو قدم واخلي او په تبلیغ کې سړی ولاړ شي او دیني درس ته سړی ولاړ شي او سبقان سړی ووایي او یو څه زده کړي، دغه ظاهري اعمال دي. او باطني اعمال چې کوم دي دا هم په عبادت کې شمیرل کیږي، لکه یو سړی چې له ځانه سره اخلاص ولري د خدای له دین سره او خپل زړه او خپل نفس دا تزکیه کی او پاکی کی او د خدای دین ورته محترمي، نو دا شیان چې کوم دي دا اعمال باطنه یا باطني عملونه بلل کیږي. نو ګوره تفاسیرو لیکلي دي: فکل حیات الانسان عبادة لله سبحانه وتعالى. نو ټول ژوند د انسان چې ده دا د الله جل جلاله دپاره عبادت ده. فالانسان عبد الله في المسجد والسوق والمنزل والعمل وفي كل مكان. نو انسان دی الله جل جلاله بنده ده، که دی په جومات کې وي او که د انسان په ښار کې وي، که انسان په منزل کې یعنی په کور کې وي، که انسان په عمل باندې لګیا وي او که انسان په هر ځای کې موجود وي، انسان دی الله جل جلاله بنده ده. نو ګوره د عبادت معنا څه شی سوه؟ هر هغه شی چې خدای جل جلاله پې راضي کیږي او خدای پاک مینه ورسره لري، که هغه خبرې وي، که هغه عملونه وي، که هغه باطني عملونه وي، که ظاهري عملونه وي، نو د انسان دغه ژوند د انسان دغه قدم د انسان دغه ذکر و فکر، د انسان هغه ناسته ولاړه
د انسان هغه پریواته او کېناستو دغه ټول د انسان چې د خدای جل جلاله له دین سره برابر وي، د انسان که په بازار کې وي، د انسان که په جومات کې وي، د انسان که په خپل کور کې وي، د انسان که په هر عمل او شغل باندې لګیا وي او که په هر ځای کې وي، دې ته عبادت ویل کیږي. اوس دا خبره چې د انسان عبادت په څه وخت کې قبلیږي، دغلته 2 شرطونه علماو لیکلي دي. علماو 2 شرطونه لیکلي دي چې دا 2 شرطونه که د انسان په عبادت کې موجود وو نو د انسان عبادت قبلیږي، او که دا شرطونه موجود نه وو د انسان عبادت بې فایدې ده او بې ځایه ده او هیڅ نتیجه نه ورکوي. اول شرط د عبادت دا ده چې انسان چې د خدای جل جلاله عبادت کې له دو سره به اخلاص موجود وي، اخلاص به موجود وي. یعنی دا معنی چې دی چې کوم عبادت کې خالص د الله جل جلاله د رضا دپاره به یې کي او له خدای جل جلاله سره به هیڅوک شریک نه نیسي په دې عبادت کې، او د ستاینې او د ثنا توقع به هم له خدای جل جلاله ماسې ولا بل چا چې نه لري. یو شرط یې دا ده چې خدای پاک جل جلاله ته څوک عبادت کی نو دی باید اخلاص پکې ولري. ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ګوره ته د خدای پاک عبادت باید داسې ډول باندې وکړې لکه ته چې الله جل جلاله په سترګو باندې ویني، او که ته بیا دی نشې لیدلی، ته خو خدای جل جلاله نشې لیدی، فإنه یراک، نو دی خو دې ویني. الله جل جلاله د تا هر قدم قدم، د تا هر تنفس، د تا هره ساه، د تا هره خبره، د تا د ژوند هره لمحه، د تا ناسته او ولاړه، د تا شپه او ورځ، دا ټول الله جل جلاله څاري او خدای جل جلاله په دې ټولو باندې عالم ده. دا د موږ او د تاسې عقیده ده. نو اخلاص باید موجود وي. ګوره الله جل جلاله په صورت بینه کې هم 5 آیت کې فرمایي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. وایي دوی ته امر نه ده سوی دغه انسانانو ته الا ليعبدوا الله، د دې امر ورته سوی ده ليعبدوا الله چې دوی عبادت د الله جل جلاله وکړي په داسې حال کې مخلصین له الدین حنیفا چې دوی اخلاص لري، یعنی دوی هغه خالص کوونکي د خدای جل جلاله لپاره، مخلصین له الدین حنیفا په داسې حال کې چې دوی مخلصین وي د خدای جل جلاله دپاره د دین، او په داسې حال کې چې دغه دین دا حنیف وي، یعنی له باطله څخه رامائل وي و د حق طرف ته. نو ګوره له خدای سره به په عبادت کې بل څوک نه شریکوي، خاص او خاص به د الله جل جلاله عبادت کې. یو شرط یې دا ده. او ګوره د دغه په ارتباط باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمای انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. رواه البخاري. د احادیثو د اکثرو کتابونو په سر کې هم دا حدیث شریف راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیت په باره کې خبره کوي. ګورئ مکه مکرمه کې کله چې مسلمانانو له مکې مکرمې نه هجرت وکړو مدینې منورې ته ولاړو، نو ځینې مسلمانان په مکه مکرمه کې پاته سو او مدینې منورې ته یې هجرت نه وکړو. اوس نو بیا د مکې مکرمې د خلکو او د مدینې منورې د خلکو ترمنځ بعضې ارتباطات او رشتې او دوستي وي او خپلولۍ موجودې وي. نو په دې وخت کې دلته یو صحابي ده چې په مکه مکرمه کې اوسېدو او په مدینه منوره کې له یوې ښځې سره څه ارتباط و. هغه ښځه ام قیس نومېدله. نو بیا کله چې دې صحابي دغه ښځې ته پیغام ور ولېږه او دا یې ورته وویلې
چې راځه چې ما ورته واده سره وکړو. نو ښځې په جواب کې ورته وویل چې که ته هم مدینې منورې ته راځې او هجرت کوې او دلته په مدینه کې بیا واده در سره کولی سم، او که داسې وي چې مدینې ته نه راځې مکې ته زه ځان نه در واده کوم. بیا هغه صحابي د هغه ښځې په فرموده باندې له مکې مکرمې هجرت وکړو، مدینې منورې ته ولاړ. نو هلته خلکو دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورورسوله او دا یې ورته ویل چې ای د خدای پاک رسوله دغه صحابي د خدای دپاره هجرت نه ده راکړی او د هغه ښځې لپاره چې په نکاح باندې چې دی نکاح ورسره وکړي د دغې ښځې لپاره یې هجرت راکړی ده. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث وویل انما الاعمال بالنیات، بېشکه ټول عملونه چې دي ثواب د عملونو په نیت سره ده. و انما لكل امرئ ما نوى، او بېشکه د هر سړي دپاره هغه څه وررسیږي چې دوی نیت کړی وي. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، نو هغه څوک چې د ده هجرت د خدای جل جلاله دپاره او د خدای د رسول دپاره وي فهجرته الى الله ورسوله، نو د ده هجرت رښتیا هم د خدای او د خدای د رسول په خاطر باندې ده. ومن كانت هجرته الى دنیا، او هغه څوک چې د ده هجرت د دنیا دپاره وي یصیبها چې دی دا دنیا ته ورورسیږي، او امرأة ینکحها، یا د یوې ښځې دپاره د هجرت کړی وي چې دی یې په نکاح واخلي فهجرته الى ما هاجر الیه، نو د ده هجرت د هغه چا دپاره ده چې ده هجرت ورته کړی ده. نو یو شرط دا سو چې په عبادت کې یو شرط دا سو چې مقصد خامخا به دا عبادتو په دې کې به اخلاص موجود وي. که د نیت نه و صفا او اخلاص دې نه و موجود عبادت دې الله جل جلاله نه قبلوي. دوهم شرط چې ډېر مهم شرط ده په عبادت کې هغومره مهم ده لکه اول شرط چې څومره مهم و دوهم هم دغومره مهم ده، هغه دا ده ان تكون عبادته على وفق ما شرعه الله ورسوله. دوم شرط یې دا ده چې د انسان عبادت موافق وي له هغې طریقې سره چې خدای جل جلاله او د خدای رسول موږ او تاسې ته بیان کړی ده. فمن عبد الله بشيء لم يشرعه الله فعبادته مردودة عليه غير مقبولة. وای څوک چې د خدای پاک عبادت په داسې طریقه باندې کوي چې هغه طریقه د خدای جل جلاله کلام په هغه باندې ناطق نه وي او د عبادت طریقه الله جل جلاله دغه طریقه نه یې بللې، یعنی په قرآن کریم کې دغه طریقه د عبادت نه یې راغلې او د ثواب دغه طریقه نه یې راغلې او دی یې له ځانه جوړوي او له ځانه دا عبادت مثلا د ماسپښین په وخت کې 10 رکعاته لمونځ ده او دی دا د خدای جل جلاله او د خدای پاک د رسول له طرفه موږ ته دا طریقه راښودل سوې ده. اوس دی په ماسپښین کې فرض یې که 8 رکعاته لمونځ کې یا 2 رکعاته لمونځ کې یا 3 رکعاته لمونځ کې او دا لمونځ بولي او دغه شرعي طریقه بولي، دا صحیح نه ده، دا عبادت د ده نه قبلیږي، دا عبادت یې مردود ده یعنی رد سوی ده او غیر مقبول ده. نو ګوره په قرآن کریم کې چې تصریح په کوم عبادت باندې نه وي راغلی او یا د قرآن کریم له منطق چې دا نه را معلومیږي، د قرآن کریم له عبارته، د قرآن کریم له اشارته، د قرآن کریم له دلالته، د قرآن کریم له اقتضا څخه او د آیتونو له غوښتنې چې یو شی نه را معلومیږي او یا د رسول الله له احادیثو چې یو شی نه را معلومیږي، یو اصل شرعي مجوز او اصل دی نه ورته لري، یا اجماع د امت په دغه شي باندې منعقده نه وي، یا هغه قیاس د مجتهدینو چې مستنبط ده له کتاب الله او له سنت الرسول او له اجماع د امته چې له هغه قیاسه چې هم دا د عبادت طریقه نه را معلومیږي، نو دا عبادت غیر مقبول ده، دا عبادت چې ده دا مردود ده او دا عبادت خدای پاک نه قبلوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. وای څوک چې د موږ په دې دین کې داسې نوی شی پیدا کوي چې هغه د دین له جملې څخه نه وي او دین ته فایده نه پکې رسیږي، نو فهو رد، دا سړی چې د رد ده یعنی غلطه لارې اختیار کړې.
نو ګورئ په دین کې نوی کار پیدا کول دې ته ویل کېږي بدعت. په دین کې داسې یو بدعت پیدا کول چې هغه دین ته فایده نه پرې رسېږي، دین ته ګټه نه ورکوي، دین ته ثواب یعنی دین ته خیر نه پرې رسېږي، دغه عبادت چې ده دا غیر مقبول ده. اوس ګوره هر شی په دین کې یو اصل لري، او که اصل ونه لري په هغه طریقه عبادت کول یا د ثواب تمه لرل دا ښه کار نه ده. کوم داسې شیان چې دین ته فایده پرې رسېږي او دین ته ګټه لري او په دین کې یو اصل لري دا پروا نه لري. لکه فرض که دغه تسبیح سوې، مثلا تسبیح یو نوی شی د موږ تسبیحات پې معلوموو، یا مثلا دغه د مدارسو جوړول سو، دیني مدرسې چې کومې دي دا مخکې په دغه طریقه باندې نه وې جوړې، یوه چوتره وه، اصحاب صفه به پکې ناستو او آیتونه بیا یادول او حدیثونه بیا زده کول. اوس دا ده په مډرن شکل باندې، په نوې شکل، په عصري شکل باندې مدرسې جوړېږي دیني، دین ته پکې ګټه ده او خیر ده، نو ځکه هم موږ ناروا نه ورته وایو. یا مثلا د قرآن کریم دغه په چاپي شکل باندې چاپ کول دي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې چاپخانې موجودې نه وې او قرآن کریم به په کلمانو او په پوستکو باندې لیکل کېدو، اوس په کاغذو لیکل کېږي، پروا یې نسته. اوس چاپ کېږي په یوه وار باندې، په یوه ورځ کې 1000 ټوکه قرآن کریم، 1000 جلده قرآن کریم خلک له چاپ خانو را باسي. نو دغه چاپخانې چې دي او د قرآن کریم چاپول چې دي دا دین ته ګټه ده، نو موږ دا نه وایو چې دا ناروا ده. نو کوم شی چې په دین کې دین ته ګټه نه پرې رسېږي دا عبادت په دغه طریقه باندې کول یا د ثواب امید لرل دا ښه کار نه ده. اوس دا خبره چې د عبادت ارکان او د عبادت اصول چې شی دي، نو عبادت له دریو شیانو جوړ ده، درې شیان به خامخا در سره یې بیا به عبادت کوي، او که د له دغو دریو شیانو پرته عبادت وکړو بیا د عبادت نه قبلیږي. ګوره موږ په ایاک نعبدو کې غږیږو، یعنی دا وایو چې یا خدای جل جلاله خاص تا لره موږ عبادت کوو. اوس عبادت خو به سره پیژنو، نو ارکان د عبادت چې دي دا درې شیان دي. یو رکن د عبادت دا ده چې تو د چا عبادت کوې، یعنی د الله جل جلاله عبادت چې کوې محبت به در سره وي، د خدای محبت جل جلاله محبت به در سره وي. که مینه نه وه در سره او محبت نه و در سره بیا دا د تا عبادت هېڅ فایده هم نه لري. اوس به تاسې پام کړئ، یو څوک د الله جل جلاله عبادت کوي، د لمانځه وخت راغی، ده سره په زړه کې د خدای مینه نسته او داسې وکړي راسي په لمانځه ودرېږي، درب او دروب یې جوړ کړی وي، دربی سره جوړ وي، صرف دغه ځمکه دربیږي او نه یې رکوع په جای وي، نه یې سجده په جای وي، او نه یې قعده په جای وي، نه یې جلسه په جای وي، نه یې د ارکانو تعدیل کړی وي، نه په هغه لمانځه کې له ده سره کوم شوق پیدا کېږي، هسې دا غواړي چې هسې له لمانځه ځان خلاص کړي او په هغه خپل کار باندې چې د ده مینه ده ورسره په هغه باندې مصروف شي. نو ګوره دا لمونځ یو اضافي شی وبالو، یو داسې شی، یو رواجي شی یې وبالو، یو کلتوري شی یې وبالو، او یو دیني معمول یې ونه بالو، یوه د خدای فریضه یې ونه بلله، یوه د الله جل جلاله هغه سره راز او له هغه سره غږېدا یې ونه بلله، بس راغی او دربه یې جوړ کړو، سلام یې وګرځاوه بیرته ولاړ. کم تر کمه علماو لیکلي دي چې کم تر کمه په لمانځه کې 3 ځله باید تا ته الله جل جلاله در په یاد شي او دا درته معلومه شي چې ای خدای جل جلاله زه تا ته ولاړ یم، د تا په فرموده ولاړ یم، د تا په عبادت لګیا یم، تا ته عبادت کوم، له تا چې بښنه غواړم، ای خدای پاکه له تا سره مې مینه ده، تا راته ویلي چې لمونځ وکړه ځکه زه اوس تا لمونځ کوم. نو ګوره محبت باید له انسان سره موجود وي، له چا سره چې د چا محبت وي نو د هغه په خبره باندې عمل کوي او په دې عمل باندې ده ته لذت او خوند ملاوي. نو ګوره الله جل جلاله لمونځ فرض کړی ده، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا،
یا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. یا رسول الله فرمایلی الصلاة عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین. لمونځ د دین ستنې ده، چا چې د دین ستنې ودروله دین یې ودراو، او چا چې دغه لمونځ ړنګ کو نو دین یې ړنګ کو. دا به په ویقیمون الصلاة کې بیا راشي، دغه تفصیل وس نه ورکو. نو ګورئ محبت باید له انسان سره موجود وي. د چا محبت؟ د هغه چا چې د عبادت ورته کی، هغه څوک ده؟ الله جل جلاله. نو ګوره که د محبت نه و عبادت خدای نه قبلوي. له خدای جل جلاله سره به مینه لرې او بیا به د تا عبادت خدای جل جلاله قبلوي. یو رکن د عبادت دا ده چې محبت به خامخا در سره موجود وي. اوس دوم رکن، اول رکن چې و دا خو محبت و له الله جل جلاله سره. دوم رکن د عبادت څه ده؟ هغه رجا ده، یعنی امید به خدای جل جلاله ته د قبلېدا لرې. که تا د قبلېدا امید نه لرو عبادت نه قبلېږي. نو ګوره دوم رکن د عبادت چې هغه څه ده؟ رجا ده، یعنی خدای پاک ته به د قبلېدا امید لرې. که د قبلېدا امید نه لرو نو عبادت د خدای جل جلاله نه قبلوي. صحیح سو؟ دریم رکن د عبادت چې د هغه څه شی ده؟ هغه خوف ده، له خدای جل جلاله چې به ویرېږې، له الله چې به ډارېږې، په عبادت به ولاړې. که له الله جل جلاله چې نه ویرېدې او له خدایه نه ډارېدې نو بیا عبادت څه کوي؟ عبادت بیا خدای پاک نه قبلوي. درې شیان موږ او تاسې بیان کړو. یو هم دا وویلې چې د عبادت یو رکن چې ده دا څه شی ده؟ دا محبت ده، له خدای جل جلاله سره مینه ده. او دوم رکن د عبادت چې د رجا ده، خدای پاک ته امید ده. که امید دې نه و د قبلېدا نو بیا یې څه کوي چې کیږي دا عبادت؟ فایده نه لري. او دریم رکن چې د هغه خوف ده، له خدای جل جلاله چې ویره ده، له الله پاکه چې به ډارېږي. که له خدای جل جلاله چې ونه ډارېدې نو بیا عبادت څه کوي چې کیږي؟ بیا نو هېڅ فایده هم نه درته لري. نو ګوره یو خو موږ د عبادت تعریف بیان کو، دوم هم د عبادت شرطونه بیان کړو، او دریم هم د عبادت ارکان بیان کړو. دا د ارکانو تفصیل دا به انشاءالله په راتلونکي درس کې موږ او تاسې کوو. د نن دپاره یا د اوس دپاره دغه ایاک نعبدو کې دغومره تفصیل بس ده. بیا به وروسته د عبادت اقسام بیانوو، بیا به ایاک نستعین ته ځو، انشاءالله په راتلونکي درس کې. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.